السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. ګرانو دوستانو، راځو دا زموږ او ستاسو شپږم لیکچر دی او دې کې یو بحث وکړو په پرنټیف او سکنیپ باندې چې څنګه موږ په یو پرنټیف فنکشن کې ټیکسټ چیرته ورکولی شو، فارمیټ سپیسیفایر چیرته ورکولی شو او ویریبل نیم چیرته ورکولی شو. نو مخکې لیکچرونو کې ما تاسو ته ویلي ملګرو چې پرنټیف عبارت د هغه فنکشن څخه دی کوم یو چې په پروګرام کې موږ نه د آوټپوټ ډیټا دپاره ټیکسټ اخلي، فارمیټ سپیسیفایر اخلي او ویریبل نیم اخلي. اوس راځو د مثال په ډول دوستانو ډیب سی پلس پلس ته دا چې دی زمونږ د سی لنګویج فارمیټ دی. مونږ چې څومره کوډ لیکو اوس دلته د مین فنکشن په داخل کې لیکو. اوس راځو باز مونږ پرنټیف باندې دی. دا چې دی دا اوس د پرنټیف سټرکچر دی یا جوړښت دی. مونږ چې په سی ژبه کې څومره پرنټیف لیکو ملګرو نو مونږ ورته لومړی دا ساختمان جوړو. د دې نه وروسته بیا زموږ خپله خوښه ده که چېرته مونږ کوم ویریبل اخیستی یا کوم ټکس یوازې ټکس ورکوو نو د دې ډبل کوټیشن په منځ کې مونږ ټکس لیکو. لکه څه شی لیکو؟ this is our first program. دا زمونږ ټکس شو یا بل هر یو نوم چې تاسو ورکوئ نو دا موږ د څنګه کوي شو کوي چې چېرته موږ پروګرام رن کړو دلته موږ د ویریبل د خاطره کوم ویریبل فی الحال موږ نه لرو نو دا پاکوو. اوس راځو نو هغه کوم خط چې موږ ورکړی ملګرو هغه یې موږ ته څنګه کړلو؟ شو کړلو. دلته اوس تاسو ورته که هر ټکس ورکوئ تاسو له به شو کوئ. چون بعض وخت دلته موږ سره ویریبل ډېر مهم دی. لکه تېر مثال کې موږ ویلي راځو دلته موږ یو ویریبل اخلو انټیجر ایکس. دا موږ سره یو ویریبل شلو. اوس که چېرته د دې ایکس بیرته انشیلایز کوو څه شی کوو؟ ایکس مساوي کېږي څو؟ دیش. اوس که چېرته دا دیش موږ شو کوو نو څه شی کوو؟ دلته ورته ورکړو کامه او ورسره به دلته ولیکو ایکس تر څو دا موږ ته څنګه کړي ایکس شو کړي. دیش به دلته موږ ته شو کړي. this is x value. نو راځو دا شو کوو. دلته به د ایکس په ځای ورته موږ څه شی ورکړو ملګرو؟ فارمیټ سپیسیفایر. د انټیجر فارمیټ سپیسیفایر څه شی دی؟ ډي پرسنټ ډي. نو راځو دلته موږ ته ولیکو چې this is دیش ویلیو. دلته اوس که چېرته موږ یوازې ایکس ولیکو ملګرو نو ایکس موږ سره کار نه کوي. ولې؟ چې دا پرنټیف دی. دلته موږ د دې ایکس فارمیټ سپیسیفایر ورکوو. موږ ته ایکس شو کړلو خو ویلیو موږ ته ونه ښودله. که چېرته تاسو غواړئ چې د دې ایکس یا د دې ویریبل ویلیو تاسو له وښایي چې کومه ویلیو تاسو ورته انشیلایز کړې ده نو تاسو د دې خپل فارمیټ سپیسیفایر لیکئ چې فارمیټ سپیسیفایر څه شی دی؟ د انټیجر ویلیو پرسنټ ډي. نو موږ ته وښودل چې دا څو ویلیو ده؟ دیش ویلیو ده. اوس راځو ملګرو کیدای شي موږ سره په بعضې پروګرامونو کې ویریبل زیات وي نو څنګه کوو؟ وای بس دوه دانې ټول همداسې کېږي او که درې اخلي نو زیډ. دا موږ سره درې ویریبله شوي. د دې ویریبلو ډیټا ټایپ څه شی دی؟ انټیجر دی. دا ویریبل بیا ملګرو په دوه ډوله دي. یو لوکل ویریبل دی، بل چې دی ګلوبل ویریبل دي. ګلوبل ویریبل عموما ملګرو چې دی دا ټول چې دی د مین فنکشن نه پورته څنګه کېږي؟ ډیکلیر کېږي. هغه چې د پروګرام په هره برخه کې باید اکسس وړ دی. یعنې هر چېرته چې موږ غواړو د پروګرام په برخه کې څنګه کولی شو؟ اکسس کولی شو یا لاسته راوړلی شو.
لیکن لوکل ویریبل چې د ملګرو مونږ یوازې په هغه فنکشن کې لاسته راوړلی شو په کوم فنکشن کې چې مونږ هغه څنګه کړی ډیکلیر کړي. اوس راځو دا درې واړه څنګه کوو انشلاس کوو. وای مساوي کېږي 9 او زیډ مساوي کېږي 43. اوس دا ټول مونږ ته نشو کوي نو راځو دلته به ورته مونږ ولیکو بیا %d دا یو %d چې دی د x شو بل د y شو او بل د z شو. راځو دلته اوس څه کوو x هماغسې دی کاما y اخلو بیا کاما z اخلو. دا درې واړه ویریبلونو لیست مونږ هم واغستلو او دا ټکس مونږ هم واغستلو او د دې درې واړو دپاره مونږ فارمیټ سپیسفایر څنګه کړو هم واغستلو. اوس راځو دا رن کوو. نو مونږ ته درې واړه ویریبلو قیمتونه څنګه کړلو ښودل چون دا څنګه دي یو عدد غوندې ښکاري. نو راځو د دوی په منځ کې ورته څه شی کوو فاصله ورکوو یا داسې کوو چې this is x y equal to z equal to. اوس به صحیح شوی. نو صحیح شو this is x equal to this y equal to 39 and z equal to 43 value. یعنی دا څنګه شو دا قیمتونه شو ملګرو. نو دا د پرنټیپ ټول بحث چې ملګرو همدومره دی دومره مشکل نه دی. اوس راځو که څوک په لومړي سر کې یو میسیج ورکړي نو راځو دلته ورته لیکو پرنټیپ په لومړي سر کې دی دلته ورته لیکو چې enter a value for x and y and z. نو وروړی به موږ ته دا میسیج راکوي د دې نه وروسته به دا ویلیوګانې ښیي او بیا به دا ښیي. راځو پروګرام رن کوو نو موږ ته ویلي چې enter a value for x y and z. نو دلته چون په ټول یو کرښه کې ښیي راځو ln ورکوو تر څو نیو لاین ته لاړ شي. enter a value for x y and z ورپسې چې دا نور ویلیوګانې او نور عددونه موږ ته په سیکنډ لاین کې ښیي. نو دا بس ملګرو په پرنټیپ باندې. ورپسې پاتې شو سکینپ به په راتلونکي ویډیو کې کار وکړو. که چېرته زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی ملګرو نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مو که خوښه شوي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغه هم د دې څخه استفاده وکړي. مننه ښه وخت.